بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قرآن کریم دا بیان د مخکې شروع کړو چې الله رب العزت دا خبره واضح کړه چې عمل ډیر لوی ولې نه دی، ډیر د نیکی ولې نه دی، او چې د هغه عمل سره عقیده د توحید او ایمان صحیح نشتا نو د دغه عمل هیڅ حیثیت نشتا. او دویم دا چې په دې عمل باندې بچ کېږي نه، دا نه دنیا کې د نجات ذریعہ ده او نه په آخرت کې د نجات ذریعہ ده. مشرکانو په دې ځان بچ کولو چې یاره مونږ جماعتونه آبادو، خیراتونه ورکو، نو بیا د هغې سره د جنگ څه صورت دی؟ قرآن دغه خبره ختمه کړه. او بل دا چې قرآن دلته دا بیان وکړه چې د جماعتونو تعمیر او قبلېدل د هغې د چا نه کېږي او دا څوک کوي. نو په لنډو الفاظو باندې قرآن فرمایل انما یعمر مساجد الله، بیشکا آبادول د مساجدو د جماعتونو د الله څوک کوي؟ د الله کورونه څوک آبادوي؟ من آمن بالله، آغا څوک آبادوي چې چا ایمان په الله باندې وي. ځکه دا خو په یو جذبه کېږي. من آمن بالله، چا چې ایمان راوړلی په الله باندې نو جماعتونه هغې آبادوي، د هغې تعمیر هغې کوي. والیوم الاخر، یو په ورځ د آخرت ایمان وي، دای ایمانی عقیده ده. او عملی لحاظ سره بیا وی واقام الصلاة وآت الزکاة، واقام الصلاة وآت الزکاة، چې منځ قائمه یو زکات ورکوي. ولم یخش الا الله، او نه یریږي سوا د الله نه. نو فعسا، یقینا معنا دلته د عسا صدا یقینا، فعسا اولئک ان یکونوا من المهتدین،
یقینا دغه خلق چې دی نو دا دی دغه خلقونه چې په سمه لار دي. قرآن مسله واضحه کړه چې تعمیر د الله د کورونو دا څوک کوي. من آمن بالله والیوم الاخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا الله. دا څوک صفات ذکر کړل او دا صفاتو والو خلق یو کار ذکر کړ. کار یو صفاتو والدی ورا ایمان بالله، ایمان بالآخرت، اقامت الصلاة، ایتاء الزکاة، دا سلور او پنځم دا ولم یخش الا الله. نو د دې کار څه یامر مساجد الله، د دې کار داري چې یامر مساجد الله، د الله کورونه جوړي دک څه خلق چې دا عقیده لري، ایمان لري. دا د قرآن کریم د څومره ځایونو دا خبره واضحه ده او دا حدیثونه واضحه ده او علماء په خپل تفسیرونو کې دا خبره واضح کوي چې ترسو په مخ د ځمکه مساجد الله شتا نو قیامت به ناراضي. په مخ د ځمکه مساجد الله شتا قیامت به ناراضي. ځکه چې دا د ځمکې روح دی، لکه څنګه چې د بدن ټول نظام دا د سر سره تعلق لري، چې سر کټ کی نو بدن بوي خو مرده بوي. په اعمالو کې تعلق د منځ داسې دی چې هغه د بدن په اجزاو کې د سر حیثیت چي دی، لکه سر چې نوي بدن مرده، منځ چې نوي اعمال مرده. نو داسې د دې ځمکې روح او بقا داسې شی دی، دا مساجد دي. مساجد او جماعت او مسجد دا د ځمکې د بقا او د ځمکې روح دی. کله چې دا د ځمکې نه ختم شو، ځمکه مرده شوه، د ځمکې حیثیت ختم شو. نو دا مساجد کې د دنیا نه لاړل ختم شول، نو قیامت ته خود بخود لارا اموارا، قیامت برازی. د دیو جنا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دو قسمه خبره کړي چې مساجد د دې آباده تعمیر دا په دوا طریقو سره ده. یو طریقه د دې عمارت ده او دویمه طریقه د دې اندرونی حالت ده. ابراہیم علیہ السلام تذکرہ چھ اللہ رب العزت کئی نو التم ابراہیم علیہ السلام تذکرہ او د اسماعیل علیہ السلام تذکرہ د اللہ د کور د آبادی په حیثیت باندې کئی. قرآن د سمر زین دا خبر رانی ولی دا چې ابراہیم علیہ السلام دا وکړل نو د ابراہیم علیہ السلام په اهم کارونو کې قرآن چې کله بیان کړی دی نو هغه سویلی دی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ لمبئی سپارہ گورا آخر کی سورہ بقری الت اللہ رب العزت فرمائی آیت نمبر 127 د ابراہیم علیہ السلام دلو یو کارونو نام دلو یو او اهم کارونو نا اللہ چھ بیان کئی نو آغا سا بیانائی. نورم د ابراہیم علیہ السلام اهم او لوی کارونا غٹ کارونا او خدا کارم چھ دینو دا د ابراہیم علیہ السلام لوی کارو کم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ قرآن و یاغا وقت چکل روچت کل ابراہیم علیہ السلام بنیادون د بیت اللہ
او اسماعیل علیہ السلام امر اوچت کړل ورسرا ابراہیم علیہ السلام گلکار دے اسماعیل علیہ السلام ورسرا معاون و مددگار دے اور سر لگیارے مزدوری کی او اللہ تر قیامت پوری آغا نخا باقی ساتلی دا چی کم دا اللہ دا کور دا آبادی پا وقت کی قائم کردی دا کم کانے دا کوازی پا طور بان ابراہیم علیہ السلام دا بیت اللہ دا جوڑولو دا پارا استعمالولو آغا کانے ننم پا اکا حالت کی سو ذرا کالو موجود دے دا دا صد پارا دا ماو تالا ترغیب را کئی چھ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ چھ گورے دا اللہ کورونا دا کم خلق جوڑائی مقام ابراہیم دا آغا جالائی دا پا دا غزائی کی دو رکات پس دا توافنا دا لازم و واجب گرزی دلی چھ پا مقام واتخذو من مقام ابراہیم مصلا دا غیتا مقام ابراہیم ولی ہوئے شا دعا کانی دی دا غلطا اللہ دیر مبارک گرزولی دی یو حجر اسود دے آغا کانے دے چاگا جنتی کانے دے او اللہ علتا گرزولے دے او دویم مقام ابراہیم دے واتخذو علتا اللہ وی چھ داغی استلامو کئی ایت السلامو کئی دا حجر اسود او دا مقام ابراہیم چھ کم کانے پروت دے نو دلتا اللہ وی واتخذو من مقدلتا منزو کئی خیال رہے خبری تا و دی کی نکتہ صدا قرآن کریم واتخذو من مقام ابراہیم مصلا چھ تاسو مقام ابراہیم دا رسد پارو گرزوئی دا پارا دا منز زائد پارا دا منز ٹھیک شوا حجر اسود چھ دے دا آغی استلام راغلے لاس لگول آغی تا سلام کول دا آغی خکولول چھ دا خکولولو دا آغی مقدر تا ملاو شوا بلا تکلیفا آغاو کا بہتر دا کہ دا خکولولو ملاو نشو لاس لگولو شو لاسو لگوا کہ دا لاس لگولو ندنو آغی تا سلامو کا دا خاصیت دا صرف او صرف دا حجر اسود دے ایو جنتی کانے دے دا خاصیت دا گو گرزے دا طواف استلام دا دا حجر اسود دا گو گرزے شروع دا غزائن دا دا حجر اسود نا بشروع کے دا طواف او چھ دا سراتاو شنو یو طواف چکر دی دا طواف یو چکر دی پورا کی گی دا حجر اسود نوالے تر حجر اسود پوری دا طواف دا غزان لے حیثیت شا او واتخذو من مقام ابراہیم مصلا دا دی طواف نشتا دا دی خکلول نشتا دا دی استیلام نشتا ایو سڑیو زمان دا کلینا اگر تلیو حالتا حاج تا تلیو نو نور ملگری مور سراو نو مشر سڑیو نو چه ملگرو تراغی بیماغو اکان خکل کا ملگرو ویچر تا سنگ حساب دے منگی نشو خکلولے منگ زان مڑکا ورپسی او د خپل که مشر سړی دی خپلې داسې اسان لاره ورته څوک پرېږدي وکسم سبا بیا ویل ما اکاڼی مې بیا خپل که اچې راغې وی کمرې ته هوټل ته راغې نو موږ ورته چې بیا خوشحاله و چې بیا مې خپل که وی سبا ورته موږ ورته دا تاله چې کومه طریقه در دي د خپلولو دا مونږ ته مخوره ده به در سره ځو وی چې دا خو ډېر اسان کار دی ما خو پې نه زور واخېسته و نه مې پې بل څه وی به د لاس نه ونیو موږ ورته چې راځه وی چې رالو مقام ابراہیم ته راوستو چې دا خپل که کنه موږ ورته چې خطا دا خپل کړی دی دا خو د خپلولو نه دی دا ته چې آسان کار دی حجر اسود خپل که چې پته دی ولګي موږ دی اپریل موسم کې 2017 کې تلو او تاسو پر رب یقین وکئ چې ښه جوانی ده خو په کپړو کې مو وچ ځای نه و ټولې کپړې د خولو نه لمدې وي د هغې په ښکلولو کې الله نصیب که بیا ښکلولې خو لیکن داسې لامده خشته شوي و د خولو نه که نه
چې سبل رنگ یو کم زور غواړي هغه هم د الله په قدرتونو کېږي کې داسې پاکل ګرانه ده. خبره مې دې پورې کوله چې دغه خلول دي د دغه ته سلام کول دي استلام کول دي، خو لیکن د مقام ابراهیم په باره کې الله څه فرمایي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، د دې خلول نشته، دغلته منځ کول دي. وجه دا ده چې ابراهیم علیه السلام څه کړي ځای د پاره د منځ جوړ کړی. ابراهیم علیہ السلام چې دا تعمیر کولو خدا الله د عبادت د پاره کولو کنه. الله ورته ویلي واحدنا الی ابراهیم و اسماعیل، الله وی مونږ حکم کړو ابراهیم علیہ السلام ته اسماعیل علیہ السلام ته ان طهرا بیتی، چې زما دا کور صفا ساتي، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ایو جوړ کړی د دې عبادت د پاره. نو الله وی واتخذوا من مقام ابراهیم، دا کانه د خپو د ابراهیم علیه السلام دلته پروت دی چې دا هغه کوم مقصد او چې هغه مقصد دلته حاصل شي، د الله کور د عبادت د پاره جوړ کړو. نو الله وی تاسو هم دغه ځکه عبادت وکړئ چې هغه د الله کور د عبادت د پاره جوړ کړ. نو دا هغه دا کانه دغه مقام ابراهیم چې دی چې دغه درنه کېدې شي، نو دغه عبادت وکړه، 2 رکعات وکړه. د دې لپاره چې تا ته یو سوچ راشي چې ګوره د الله کور جوړول دا د انبیاء سنت دي، د الله د کور تعمیر کول دا د انبیاء کرام سنت دي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مکه کې دی نو د بیت الله د تعمیر په سوچ او فکر کې لګیا دی، هغه را جوړ کړی دی. چې کله مدینې ته تللی دی نو په مدینه کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خپل کور شتا نه د خپل کور داسې بندوبست شتا، خو د الله د کور په باره کې فکر او سوچ لره او فکرمندو هغه جوړول. دا مسجد نبوي چې جوړ دی، دا مسجد نبوي چې جوړ دی نو دام د یو دوه رونو او دا اغی ځای ورکړیو د مسجد نبوي له نبی علیہ السلام ورته ویل پیسې درکو مونږه، دا ځای مونږ له راکا، مونږ پیسې درکو، مونږ دلته د الله کور جوړو. او اغی ورته ویل چې دا کېدی نشي چې مونږ پیسې والو، او دغه مسجد نبوي ځای هغه 2 ورونو دا د الله د کور د پاره هغه وقف کړی دی، او نبی علیہ السلام په مسجد نبوي جوړ کړی دی. بیا ته وګوره حضرت ابو بکر صدیق دور راغلی په مسجد نبوي کې تعمیر شوی دی، د حضرت عمر دور راغلی دی په مسجد نبوي کې تعمیر شوی دی، د حضرت عثمان دور راغلی دی په مسجد نبوي کې تعمیر سره توسیم شوی دا. معلومیږي دا انما یامر مساجد الله من آمن بالله، چې پتا کې ایمان وی نو استاد ایمان نه خبرداوي چې د الله د کور د تعمیر خیال وساتي. موږ سره خو د دې اړو فکر نه، الله دې زموږ ستاسو په حال رحم وکړي. موږ که چېرته د تعمیر د پاره وینا هم شي ځان په شپېلې کړي زمړه چاته وویله نو وس به رسي بس به رسي. قرآن خدا نه وایي چې ته ټولې پیسې راواله تعمیر کې ولګوه. ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، چې څومره الله درکړی نو د هغې برابر خو ورکړه که نه. دا درته الله نه دی ویلي چې نه تا سره څومره مال دی دا ټول به ورکې، دا ټول به په تعمیر کې لګي. نه، که کم دی در سره نو کم ورکا، نو چې ډیر دی در سره نو ډیر ورکا. ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. مونږ وایو مړه پرېږده، جومات وایي غني دی، دا جومات د غني ذات دی، خو تا ګوري چې ته څه ورکړې نو الله به دې غني کي. څه مطلب د جومات د غني دی چې جومات کې څه ورکړې نو الله به دې غني کي، نو چې ته غني شوې نو خو د غني دی نو داسې نه ده. د الله کور د دې د تعمیر د دې د ضرورتو د خیال ساتل پکاري. مونږه ما الکان چې کم دینو په ټوله محله کې وګرځي نو د خپل وس مطابق چې چاته الله توفیق ورکړي خوش قسمت نه داغي کینی په دې پورا میاش کې داسې کورونه دي چې په میاشتو د خدای په کور په تعمیر او په دې چنده کې روپۍ هم نه ورکړي. داسې کورونه پکشته چې په میاشتو نه ورکړي. حالان کې څومره وي تقریبا
دا 100 کالو نه چې زم 15 کالو نه شروع ده نو 100 روپۍ ده دا خبره سیوا کېږي ټیم ختم دی بیا هم انشاءالله چې د 15 کالو نه 100 روپۍ مقرر شوي دي او په هغې کې هم بعضې ملګري 30 روپۍ 20 روپۍ 50 روپۍ 100 خو ډېر په مشکله سره نو بس الله دې موږ له توفیق راکړي هغه زمونږ یو ملګری وی بل ته دعا څه ته کوم چې تاله دې الله توفیق درکړي چې ته مال تاله درې مال دې وی الله ول توفیق راکړي چې تا مال ته ضرورت را نشي او زه د خدای په کور کې ټول مال ولګوم الله دې موږ ټول له توفیق راکړي چې د الله د کور تعمیر او د هغې آبادۍ وکړو وصلی الله تعالی علیه